خزان وهلې جنۍ لنډه او دردونکې کیسه امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. زه نه پوهېږم چې دې جنۍ څه ناروغي درلوده، خو هغه جنۍ بیخي بدله شوې وه، لکه ګلاب چې د خزان وچو بادونو وهلی وي. چهره یې داسې شوې وه لکه د تندر نیولې سپوږمۍ، او ټولو ستورو هغې په غم کې فریاد کاوه. ترې ومې پوښتل چې ولې د ښایست په نړۍ توپان راغلی. په طبیعي سرو وچو شونډې ترخه مسکا راغله او راته ویې ویل تا کله هم خزان کې شنه او تازه پاڼه لیدلې؟ له لنډ سوچ وروسته مې ورته وویل نه، په بهر کې مې نه ده لیدلې، خو هغه چې ډېره پاملرنه ورته د ګلانو مینوالو لخوا کیږي او خپلو خونو یعنې اتاقونو ته یې وړي تر څو یې د خزان ترخه بادونه وچ نه کړي. خو ډېرې ښه ښایسته ګلان پرېږدي او د خزان د ظالمو بادونو منګلو ته یې سپاري. هغې بیا خپلې شونډې په حرکت راوستې او راته یې وویل زه هم هغه ګل یم کوم چې په ځمکه کې زنداني دی، هیڅ هم نشي کولی او دا زندان خزان ما وچوي. لګیا دی په پاڼورو غټو سترګو کې اوښکې وځلېدې. زړه نازړه مې ترې وپوښتل کوم څه شوي؟ څه یې ونه ویل ځکه په سترګو کې د درد څپه راغلې وه او یوې ډېرې ژورې څپې سره یې اوښکې تم نه شوې او دې څپې د دې پر مخ د غمجن شعر د کرښو په شان لارې جوړې کړې. اوښکې پاکې کړې او ما ته یې ویل د ځوانۍ 18 پسرلی مې و، له هر څه بې پروا وم، صرف ځان راته ښکارېده دا چې د حسن پیرزو د رب له طرفه په ما ډېره وه. ما د شکر پر ځای د غرور په سمندر ځان لاهو کړ، د هیڅ چا پروا مې نه کوله. هغه وخت مې ویل زه خو زه یم. د مکتب دوره مې خلاصه کړه او شروع مې وکړه پوهنتون کې د طب برخې ته. د پوهنتون لومړۍ ورځ مې وه ټول لګیا وو د یو بل سره یې ځانونه اشنا کول. 2 ځلې دروازه وټکوله، د ټولو توجه یې ځان ته جلب کړه. مخ مې چې ورواړو د حسن شهزاده مې تر سترګو شو. د دې زمانې یوسف ننداره مې کوله لګیا وم، د هغې په لیدو کې غرقه شوم. هغه ټول صنف له سترګو تیر کړ، بیا یې خپل ستونه حساب کړ او ډېر په ادب سره یې ویل زه ستاسو نوی ټولګیوال یم، نوم مې ایحان دی، انشاءالله چې ښه وختونه سره تیر کړو. بیا ورته بل ټولګیوال په خپل څنګ کې ځای برابر کړ او کېناسته. زه اوس هم د هغه په دیدار وم. دومره مې پکې سترګې خښې کړې وې چې ځان راته بد ښکاره شو چې ولې مې یو پردي هلک کې دومره سترګې نیولې. خپل نظر مې له ایحان څخه واخیسته، خو ډېرو فکرونو لیونی کولم. حتمن به مې یو نظر ور اچاوه، خو هغه د هیڅ چا خواته هم نه کتل، صرف له ځینو نورو ټولګیوالو سره په خبرو مصروف و. نن لومړۍ ورځ وه، درس نه و، ټول صرف ناست و، ځینو ځانونه یو بل ته معرفي کول، خبرې کولې، ځینو په موبایل مصروف و. خو زه وم حیرانه خپل ځان ته چې دا راباندې څه شوي. ټول هوش او فکر مې د ایحان خواته و، خو هغه د خدای بنده نه خبره ناست و. په دې خبر نه و چې د یو چا د ذهن کښته یې ډوبه کړي. زه په خپلو سوچونو کې ناسته وم چې یوې جنۍ راباندې غږ وکړ سلام، زه سوریا یم، کولی شم ستاسو په څنګ کې کښېنم؟ سترګې مې ورپورته کړې. جنۍ دنګه ونه، سپین مخ، که ووایم ډېره ښایسته وه. ما ورته وویل سلام، راشه کښېنه، ولې نه؟ سوریا راته وویل مننه، ستا نوم منیشه ده که نه؟ ما ورته وویل هیله کوم، هو همدا دی. سوریا ډېره خوږه جنۍ وه، ډېرې خبرې مو وکړې. هغه د کابل ولایت وه، زما ورسره ډېره جوړه شوه. که څه هم زما په اسانۍ له چا سره نه لګي، خو دا ډېره خوږه جنۍ وه. خلاصه نن ورځ تېره شوه، کور ته راغلم خو ټوله ورځ مې په سوچونو او فکرونو تېره کړه. سبا ورځ له خوب نه مې مورجانې پاڅولم، ډېر په شوق له خوب زر پاڅېدم ځکه نن به مې ایحان لیده. ځان مې تیار کړ، لږ آرایش مې هم وکړ او روانه شوم د پوهنتون په لور. د علي آباد له شفاخانې څخه تېرېدم چې کوم چا په تیزۍ سره له لاس نه کش کړم. ډېره ورخطا شوم، خو چې ومې لیدل سوریا وه. په خندا یې راته وویل ډېره دې د قیافه واوړېده، څومره ویرندوکې یې. ما ورته ویل سوریا مېرمنې هر څه. خبره مې لا پوره نه وه چې سترګې مې بیا د دې زمانې په یوسف ولګېدې. ژبې مې کار پرېښوده، یو رقم لړزه را باندې راغله، پښې او لاسونه مې لړزېدل. سوریا په اندېښنې سره وویل څه در باندې شوي منیژې؟ ولې دې دا سرپ اخیستی؟ ته ښه یې؟ په اشاره مې ورته وویل چې زه ښه یم. د دې زمانې یوسف زموږ نه ډېر لرې شوی و. له څه ساعت وروسته مې وضعیت ښه شو.
زه او سوریا دواړه روانې شو پوهنتون ته ورسېدو او خپل ټولګي ته لاړو. لږ راغلي وو د دې زمانې یوسف هم ناست و، خو ما نه ورکتل. ویرېدم چې بیا مې حالت خراب نشي. خپل ځای کې کېناستو. د لومړي ساعت استاد راغی او درس شروع شو، خو زړه او فکر مې ټول د ایحان خواته و. پرله پسې ساعتونه خلاص شو. اخري ساعت و چې ایحان زموږ د میز خواته راغی او سوریا ته یې وویل سلام اغلې، کولی شي د نن ورځې نوټ دې راکړې؟ ما سم نه دی نیولی، که تاسو یې راکړئ ډېر به منندوی یم. د سوریا نه مخکې زه شوم. ورته مې ویل دا دی ما سره شته درکوم یې. ایحان وویل مننه، تاسو یې راوښیئ. کتابچه مې د هغې په لاس کې ورکړه. له مننې وروسته روان شو، رخصت شو او د کور په لور روان شو. خلاصه وختونه تیریدل. ایحان به کله کله زموږ د میز خواته راته او نوټ به یې اخیسته. زه نه پوهېږم ولې، خو ما به بل چاته اجازه نه ورکوله چې نوټ ورکړي. همیشه مې خپله کتابچه ورکوله. تقریبا 2 میاشتې تیرې شوې. پوهنتون ته د راتګ د ایحان سره د پیژندلو ورو ورو زه هم دې نتیجې ته ورسېدم چې مینه شوی یم. په هغه خو کله کله به دا سوچ را سره و چې هغه خو به بله نه وي خوښه، خو بیا به مې په دې خبره ځان ته ډاډ ورکاوه چې ښکلی یم. د هغه ښکلې څېرې او شخصیت زما په زړه کې د هغه مینه لا غځوله. یو ورځ زموږ د میز خواته راغی او راته ویې ویل اغلې، کولی شم چې له تاسو سره خبرې وکړم؟ البته یوازې هیله کوم. ما ورته وویل هو، ولې نه. له ایحان سره یو ځای د پوهنتون د حویلۍ په خوا روانه شوم. زما زړه ویل چې ایحان به راته د مینې وړاندیز کوي او زه به هم ورته د زړه خبره کوم. لاړو، د ونې لاندې ودرېدو. هغه زما په شونډو بې اختیاره مسکا راته زما په فکر نن راته وایي چې منیژې مینه در سره لرم. هغه خپلې خبرې پیل کړې. ګوره بد فکر ونه کړې، زه څه وکړم؟ زړه مجبوره کړی یم. زه مخامخ نشم ویلی، شرم راځي، خو وایم یې. له مسکانه په ډکې خولې مې ورته وویل ووایه زه درته غوږ یم، شرم مه کوه، کولی شي په ډاډه زړه خبرې وکړي. ایحان راته وویل زه مین شوی یم، البته ته راسره مرسته وکړه. هغه ستا ملګری نه ده سوریا؟ هیله کوم زما خبره ورته وکړه. زه ورسره ډېره مینه لرم. زما د زړه پړي هغې پسې شکېدلي. هغې ته ووایه چې ایحان در سره مینه لري او دا لیک ورکړه. هیله کوم له تا پرته بل څوک راته دا کار نشي کولی. د دې خبرو په اورېدو سره مې مسکا له شونډو ووتله. همدا وخت چې ما خپلې خوشحالۍ د غمونو سمندر کې لاهو کړې. اوښکې مې تم نه شوی کړی. زما پر مخ یې لارې جوړې کړې. ایحان راته وویل ولې ژاړې؟ خفه یې؟ په ژړغوني غږ مې ورته وویل که زه اوس تا ته ووایم مینه در سره لرم، ته به راته څه ووایې؟ ایحان په حیرانتیا وویل مطلب؟ ما ورته وویل مینه در سره لرم. بغیر له دې چې د هغه حیرت نه ډک نظر ته وګورم، لاړم سیم کې کېناستم. له یو ساعت وروسته ایحان هم راغی او په غمجن نظر یې سوریا ته کتل چې له ورایه پکې غم او مینه ښکارېدل. په خپل ځای کېناسته. 3 ساعت استاد نه و راغلی. سوریا راته وویل هی منیژې، نن در سره یوه اړینه موضوع شریکوم، خو واده وکړه چاته به نه وایې. ښه او ژمنه به راسره کوي چې مرسته به هم راسره کوي. ما ورته ویل نه به یې وایم، ووایه او که زما له وسې پوره وو در سره مرسته هم کوم. سوریا راته وویل هغه هلک ګورې؟ ایحان ته اشاره وکړه. پرې مینه شوی یم. زړه مې نور چاودېدو ته نږدې وو. په ډکو سترګو مې ورته وویل هغه زما خوښ دی خو زما نه دی. سوریا راته وویل یعنی څه؟ ما ورته ویل مبارک شه، ښه بخت لري. دا اوس راته ایحان وویل چې هغه هم در سره مینه لري. ښه ژوند، خو په یاد ساته دا د دې زمانې یوسف له مینانو یوه زه هم یم. دا خبره مې وکړه او خپل بایک سره د ایحان خوا ته ورغلم او ورته مې ویل مبارک دې شه. د سوریا ځواب مثبت دی، ښه ژوند ولرئ. له دې خبرې سره مې 3 ساعت کې سیم پرېښوده او د پوهنتون حویلۍ ته لاړم. اوښکې مې پر مخ را روانې وې. هر چا به چې ولیدلم په مخ کې به یې سوالیه جوړېده. له هغې وروسته بیا پوهنتون ته نه لاړم. پوهنتون او یوه نړۍ ارمانونه مې په مینه قربان کړل. اوس زه پاتې شوم او د سرطان ناروغي باندې مبتلا یم. اوس راته ووایه په دې ګل به ولې خزان نه راځي؟